ویل کېږي چې دا لاس پر کټ شوي دي یحیی نوم یو نوم یادېږي. نو زما خاص دی هغه ټولو پښتنو ته یحیی دی یو ماشوم د لوړ دیر د شکولۍ اوسېدونکی یحیی د 12 تاریخ نه راسي لا پته دی. تاسو پرې فوټیجو کې پرې ویجوال کې دا تصویران ګورئ د یحیی دی ډېر کم عمره دی. زما ټولو پښتنو ته خاص دی چې د الله دغه وخت کې مې تاسو ته کېښود. را به شي ښه لاله صحیح شو جي. ته ولې خفه کېږې؟ را به شي انشاءالله. ښه هېڅ خفګان نشته. بچي خواږه یې خامخا زړه درد داخله کوو. زموږ د ګاونډي ته ویل چې راځه زما سره لاړ شو. دواړه هلته اکاډمۍ کې داخله وو او هغه ته بېرته واپس راغلی و. هغه لا پته دی ورته اوس. نه حاجي صاحب دا خو ډېر ماشوم و ډېر ماشوم و. نو دې صاحب پیسې ته کومه اړه خراب شي دا پرې لاړ پېښور ته ورسېد. نو دې خو معلومدار یوه ټرالۍ خرڅه کړې پتیلې خرڅه کړې څه نه څه د وږو پیسې به هم ورسوي. څه زموږ د ګاونډي وخت سلب جوړ کړی لکه د کور رسود او سامان هغې خرڅ کړو لاړو پېښور ته. او په دغه باندې تللی و په پوسټر کې وتلي وو. دا زموږ ګاونډي د خپلې دا زموږ په پوسټر کې د زګېنه لاړو بیا په جکي ماډه کې دا زما نه جدا شو او تر اوسه پورې څه معلومات نشته. یا کور ته راشي مور ته خبره بابا خبرې را به شي ښه به خبره کېږه ټیک شه را به شي بسم الله الرحمن الرحیم. پروګرام پښتو په ځرګیات او رمان تاسو ته هرکلی وي. لوړ دیر شکولۍ دا زموږ چم دی زموږ علاقه ده په توره شپه چې زما په شاته چې کوم تمبه تاسو ته ښکاري دا تازرین کاکا کور دی. د ډېر مودې نه راسي دلته ژوند کې د 30 کال نه راسي. یو ماشوم یې لاپته دی یحیی د یوې میاشت نه راسي. په یو ټي وي چینل باندې وچلېده چې یحیی چا وجلی دی او خپې لاسه دې ګډ کړي دي. والله دې وکړي چې دا خبر دروغ شي. لکه د هغې چې کومه فیملي دا ډېره پریشانه ده. د هغې پلار په توره شپه زما تنبې ته وویل کړې چې یار زما زوی چا وجلی. والله دا خبر دروغ کړي. دا ماشوم چې کوم دی دا د یوې میاشت نه راسې ورک دی. نو دو غږ اواز او سلدم ویل کېږي چې په پېښور کې وجلی شوی دی. الله دا خبر غلط کړي. او نن د تازرین کاکا کور ته رالو دا خو اواز ددم راځئ ما سره. عزتمندو پښتنو دا وخت زه د تازرین لاله کور ته رالم. څنګه چې تاسو ته مو وویل دا زموږ په دې علاقه کې ژوند کوي. بعضې 30 کلونه راسي د دې ځای باشنده دي. د دوی چې کوم ماشوم دی یحیی د میاشت نه راسي ورک دی. ویلې کېږي د 12 تاریخ نه راسي لاپته دی ورک دی. دوی ډېر زیات پریشانه دي او دوی بس هر ځای ګوټ په ګوټ ولې راته وغورځي. ماشوم چې کوم دی هغه لاپته دی ورک دی. نو په ما یې غږ وکړو په توره شپه دغو کور ته زه راغلم. دغه اواز به زه تږدم. ویلې کېږي چې په پېښور کې هغوی تللي یو اکیډمي مطلب ګیم په هلته به مونږ ګیم کوو. نو یو ته کور ته راغی چې کوم کلیوالو سره تللی یو چې کوم دی دا لاپته شو. بیا یو خبر چلیږي الله دې وکړي چې دا خبر غلط شي چې چا وجلی دی او لاس خپې دې کټ کړي دي. رب دې وکړي چې دا خبر غلط شي. او د هغې حوصلې نه مو راړو اواز تاسو ته وکړو که چېرته وي نو تاسو د الله سره ضرور رابطه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله دا ستاسو زوی و؟ دا زما زوی دی. ښه د دې نوم څه و؟ یحیی. یحیی. دا کله له کور نه وتی دی؟ دا د 12 تاریخ نه وروسته زموږ دا ګاونډي و دا تللي و د دې ځای نه پېښور ته ښه چې موږ اکاډمۍ دپاره داخله کوو. بېرته زموږ ګاونډي د خولې دا بیان دی چې زه ترې رالم هغه زما نه په جکي ماډه کې بېل شو او هغه زما نه هلته پاتې شو او تر اوسه پورې څه پته نه لګي. د هغو خلک دا خبره هم کوي چې دا په چا ته خپه لاس هم کټ کړی دی او په ټي وي باندې خبر چلېدلی دی چې یحیی نوم یې دی. ښه دا تاسو نن خبرو چا ته خپې لاس کټ کړي؟ دا پرون ماته یو کس ویل ښه او جي چې دا لاس خپې یحیی نوم یې دی او هغه داسې په ټي وي باندې چلېدلی دی چې ستا زوی نه نو معلومات ته خو پته نشته چې زما زوی به بل څوک وي یحیی په نامه ډېر دي. نو خو الله دې دروغ کړي او موږ ټول فامیلي پورې پریشانه دی خفه دی ستومانه دی. د دې عمر څونه و سبق ویلو؟ په 5م کې سبق وایي چې کولی
د پرایمري سکول کې او دغه یوه 13-14 سال عمر کې دی. دا غټ هلک و کار کور هم ورته کړی او په څه وجه کور نه وتلو؟ زه پخپله په کور کې وم په پېښور کې وم او هلته بیا زما ترور و هغه وفات شوی و. دلته زه ته هغې له رالم بیا په 15 تاریخ چې زه کور ته رالم نو زه ته خبر شوم ویل چې یحیی نشته کور کې نو لاپته مو چې دا به راشي خو تر اوسه پورې هغه څه معلومات نه کېږي څه د مړي د ژوندي څه احوال مو ته نه دی معلوم. نو کله کور نه وتی و داسې داسې به ګرځېده خو لکه د خوا شاله هغه کې به وو نو بیا به یا پولیسو راوست کور ته یا به موږ چېرته ما پیدا کړه به مې ووسو او نور داسې لرې چېرته نه دی تللی دا پیله زه چې پېښور ته تللی دی. د پېښور نه لاپته شوی نه د پېښور نه لاپته دی تر اوسه پورې. چا راسره رابطه ونه کړه چې یاره دلته دی موږ سره دی؟ نه ټلیفون ته م ډېر غوږ کېښودو څوک به رابطه وکړي چې دلته دی زموږ سره دی یا دا دی دا نه مې دی لکه غوږ مې تړولی خو تر اوسه پورې چا سره رابطه ونه کړي او تر اوسه پورې ورک دی. په میاشت کې رابطه ونه کړي چې زه په پلان کې زیږي وم؟ نه د 12 تاریخ نه وروسته موږ هېڅ رابطه نه ده شوې چې دا په دې ځای کې دی صرف دغه زموږ ګاونډي راته ویل چې دغه په پېښور کې زما نه پاتې شوی دا ترې راغلی کور ته. نه داسې به چې کور ته نو وختي به کور ته راتلو که نه بهر به نه کور ته خو به راته په ټایم باندې داسې او لکه خپل داسې کاروبار به یې کاوه نو کله کله بسې ناوخته راغی نو دغه نه کړه خو زموږ خو غریبي وه دغه وجې نه که نه موږ به خپله مدرسه مې ویله سکول به مې ویل او ماشاءالله ښه قابل وو. کرکټ شوقي و لکه لاړې کېدلو ته لکه د وړو له دا شوق راپورته کړی چې زه کرکټر جوړېږم او زه هم هلته اکاډمۍ کې داخله کوو زموږ د ګاونډي ته ویلو چې راځه زما سره لاړ شو دواړه به هلته اکاډمۍ کې داخله وو او هغه ته بېرته واپس راغلی و هغه لا پاته دی تر اوسه پورې. نه حاجي صاحب دا خو ډېر ماشوم و نو دې څه پیسې ته کومه خرابې چې دا پرې لاړ پېښور ته ورسېد؟ نو دې خو معلومدار یوه ټرالۍ خرڅه کړې پتیلې خرڅه کړې څه نه څه د وږو پیسې به هم ورسوي څه به زموږ د ګاونډي اوسه سلب جوب کړی لکه د کور اسود او سامان هغې خرڅ کړو لاړو پېښور ته او په دغه باندې تللی و په کوسټر کې وتلي وو دا زموږ ګاونډي د خولې دا باندې موږ په کوسټر کې دېزګۍ نه لاړو بیا په جکي ماډه کې دا زما نه جدا شو او تر اوسه پورې څه معلومات نشته دی. په مور بېبي نن سبا څه تېرېږي؟ په ټولو باندې سخته ده تکلیف دی خامخا ژوند دی سره انسان یو اولاد خو د یو مور او پلار هم نه بدي کېږي که هغه هر څومره خراب هم وي خو لکه بدي کېږي نه ښه وله غواړي بده ورځ د هېچا په خپل اولاد نه پېرزو کېږي خامخا د زړه درد خو شته دی واړه هم پریشانه دي کورنۍ پریشانه دي زړونه پریشانه دي میندې هم پریشانه دي. دا وخت تاسو ګوري که نه ډېر پښتانه هغې ته ووایئ کور ته راشه یحیی کور ته راشه که تا ته هېڅ تکلیف نشته دی نه څوک څه وایي نه ښه نه بده او که چېرته یې نو خپل کور ته راشه او لکه تا ته زه هم څه نه وایم وروڼه هم څه نه وایي راځه خپل کور ته او لکه ستا خویندې وروڼه ټول پریشان دي کور ته خپل راځه. تاسو د لالا خبرې واورېدې چې یحیی د میاشت نه راسې ورک دی د 12 تاریخ نه راسې ورک دی نو چې څونه پوښتنه دا وخت ما ګوري زه په توره شپه ځکه رالم چې په دې باندې موږ ډېر زیات خاموش ویلی کېږي چې یاره چا ته لاس او خپې کټ کړي رب دې وکړي چې دا خبر دروغ شي د لالا زړه د کتو دی ځکه چې زما تنبې له راغی چې یاره دا شم زما زوی ورک دی په ما یې غږ کړو زه شپې تر شپې رم زه د ورځې م راتلی شوم دا تکلیف زما خپل تکلیف دی دا تکلیف زما خپل تکلیف ځکه په توره شپه رالم ما چې د لالا اواز تاسو ته کېدم ویلی کېږي چې په خیبر نیوز چې کوم دغه ریپورټ وچلېدو ویلی کېږي چې دا لاس په کټ شوي دي یحیی نوم یو نوم یادېږي نو زما خاص دی هغه ټول پوښتنو ته یحیی دی یو ماشوم د لوړ دیر د شکولۍ اوسېدونکی یحیی د 12 تاریخ نه راسې لاپته دی تاسو په فوټیجو کې په ویجوال کې دا تصویران ګورئ د یحیی دی ډېر کم عمره دی زما ټولو پوښتنو ته خاص دی چې د لالا دغه وخت کې مې تاسو ته کېښود رابشي ښه لالا صحیح شو ته ولې خفه کېږې رابشي انشاءالله ښه هېڅ خفګان نشته بچي خواږه یې خامخا زړه درد دی رابشي ښه صحیح شو مهرباني ستاسې ډېره ستاسې د راتګ یو جهان مننه چې زما سم په دې تنګ وخت کې دومره وخت واخیست او تاسې راغئ زما دا فریاد هم واورېده زه ستاسې ډېره شکریه ادا کوم
یحیی به راشي ښه انشاءالله. انشاءالله الله دې راولي، الله دې روغ رمټ دې خپل کور ته راولي او دا خبر دې الله دروغ کړي. امین امین. یحیی واوره ستا د پلار د سترګو څونه وخت کې بهیږي، سیلابونه ترې روان دي، د دې خاطر وکړه خپل کور ته راشه، د خپلې غریبۍ له راشه، کوشش وکړه د خپل پلار له راشه. دا توره شپه ده، د هغې وخت کې تا ته ما ډالۍ کړې هي که په هر ځای کې، که په هر هوټل کې، که په هر ځای کې رب دې وکړي دا خبر دروغ شي. د دې تکلیف زموږ خپل تکلیف دی، الله دې وکړي دا خبر دروغ شي. د لالا وخت کې سړی سم جړی، نو کوشش وکړه یحیی خپل کور ته راشه، دا ستا خپل کور دی، تا ته هېڅ هم نه وایي، لالا هېڅ هم ورته نه وایي. نه نه هېڅ ورته نه وایي، بس کور ته راځي راشه. خپل سبق دې وایي او خپله مدرسه دې وایي، نور زما کار دغه نشته دی. او زه د بچو سم ټول عمر په دغه سبق او په دې مدرسه باندې لانجه کوم. زه خپل تعلیمونه وکړم، خپل سبق ووایي. د پیسو شوق زه نه کوم چې د پیسو شوق وکړم، او زما په خپله هم د دغه تعلیم او د سبق څه مینه ده. او زه وایم چې زما بچې هم دغه شان په دې غریبۍ کې خپل وخت تېر کړي او د خپل تعلیمونه خپل سبقونه ووایي. او نور څه نه شم کولی. ستاسې ډېره شکریه ادا کوم. د پېښور چې څونه مولز دا وخت ما ګوري څونه صحافیان ملګري دي، ټول د زما خاص دی چې دا یحیی بای چې کوم دی اواز تاسو ضرور اوچت کړئ. په پېښور کې دا وخت دغه ده چې د ژوند کې یا په هوټل کې یا به چا سره نو دغه تصویران ستاسو مخامخ ما کېښوده، دا وخت چلېږي په دې فوټیجو کې، په دې ویژول کې. نو ضرور زموږ سره تاسو رابطه وکړئ. د لالا نمبر به په دې سکرین ټکي. لالا خپل د موبایل نمبر راته ووایه. 0344 93 95 191. یو ځل بیا 0344 93 95 191. ټیک شو، ډېره زیاته مهرباني، ډېره ډېره شکریه. د لالا اواز تاسو ته ما کېښودو، د کم تصویران چې تا وخت چلیږي د یحیی، نو دا نومې ماشوم دی او دغه 14 کلن دی. نو زما ګزارش د ټولو پښتنو ته دا ویډیو د ټولو پښتنو سره تاسو شریکه کړئ، ځکه مې په توره شپه دا تکلیف کېښوده، زما رچم تکلیف دی، بلکې د ټول علاقې د دې شکولۍ تیمرګ د ټول دیر تکلیف دی. نو ما تاسو ته ضرور کېښودو، ټول پښتنو سره پروګرام تاسو شریک کړئ چې یحیی خپل کور ته راشي. د پلار د سترګو دغه وخت کې د ټولو پښتنو ته ډالۍ کړي، په دې کې تاسو خپل هوټلي ګامونه اوچت کړئ چې دا یحیی خپل کور ته راشي، خپل کور باته او رماله ورکړي. اجازت د لوی الله په امان.